سلامونه نیکیلی رب د وکړو چې ټول تکړه وای. غوښتل مې یوه لنډه ویډیو د پاتنت یا د لیسنس باره کې جوړه کړم. هر هغه څوک چې غواړي په ایټالیا کې لیسنس واخلي، د ایټالوي لغتونو سره مشکل لري یا د سینیالو نومونو سره مشکل لري، خدای دې وکړي چې زه واضح کړای شم ورته او یو ډول له دوی سره د ویډیوګانو مرسته وکړای شي. ګورو که بیا شاته ویډیوګانو سور نیوه یا خلکو غوښتنې زیاتې وي نو پاتنت سوپریور د غټو موټرو لیسنس درسونه، د بس د لیسنس درس او د چیکو پیرسونې درسونه هم بیا کیدلی شي راتلونکو ویډیوګانو کې که چېرته د ویډیوګانو سور ونیوه د خلکو غوښتنې وه نو بیا به انشاءالله تشریح کړو یا به په هغو هم ویډیوګانې جوړې کړو. خو اوس یې له بینه شروع کوو، د پاتنت بینه د وړوکي موټر، هغه موټر چې له 3.5 ټنونه یې وزن کم وي، لکه د نورمال د کوم موټر چې په بي لیسنس چلیږي هغو لپاره لیسنس اخیستل او د قواعد قانون ترافیک، د ترافیکو قانون او د هغو مشخصات، د سړک پیژندنه او د سینیالو پیژندنه، دا به لږه وپیژنو او په دغه برخه کې به یوه ویډیو په لاندو منټو کې سره یوځای کړو که سره یوځای کولی مو شوه. نو ځو اول درس ته چې خپله سایټ نه مې راخستی ده، نو د ایټالي یو سایټ ده د پاتنتو، خو ما بهتره دا وبلله چې کوم مشخص یا مهم پوینټونه چې دي هغه پکې راواخلو، هم به تاسو ته څوک چې د ویډیو ګوري هیچا خبره په 100 به نه ورته ووړي د ویډیو، او یو ډول به اسانه وي، لنډه به وي او هغه کوم څه چې موږ غواړو هغه به ترنه حاصل شوي وي. نو راځو له سړکه یې شروع کوو. سړک یعنې څه معنی؟ اولنی درس، سړک یو عامل ناپاهه ورته وایو، یا د خلکو شخصي ملکیت نه ده، هغه د یعنې په سړک باندې په پښو، یعنې په پښو خلک تللی شي، انیمال یې پرې تللی شي، حیوانات، موټر پرې تللی شي، کیدلی شي senso unico وي، یعنې un solo senso di marcia potevamo esci یا o doppio senso di circolazione. senso unico نه مطلب دا ده که چېرته دا سړک، دا خو اوس د کرسي دغه مثال په طور مونږ یایو، که چېرته دا سړک دا سړک د سپارتي ترافیکو د منځ کې سپارتي ترافیکو په نامه یادېږي، دی په دوو برخو ویشلی ده. هغه لاندې په دغه لیسن کې یا په دغه عکس کې به رڼا پرې واچوو. نو اوس دغه سړک چې ده سنسو اونیکو کوي، یعنې که دغه سړک سنسو اونیکو شي یعنې دا هم له دې خوا به ټول موټر ځي، دې خوا به ټول ښکته په دی ده، د سپارتي ترافیکو باندې ویشل شوی ده، دا یوه کاریجاته ده، یعنې دغه کرسیه ده، دا هم کرسیه په نامه یادېږي، دا یې کرسیه په نامه یادېږي، او د خط نه ای خواته چې ستریچه کنتینو ورته وایي په ایټالوي کې، بانکینې په نامه نامیږي، یعنې د ده خط نه ولې خارجي برخه یې بانکینه نومیږي. نو دا که سنسو اونیکو وي، دغه خوا نه به موټر ټول ښکته ځي، او
له دې خوا هم به پورته ځي، یعنې دا سنسو اونیکو دی. که چېرته doppio senso وي موږ به داسې فکر وکړو چې دا دوې کرسي دي، یو دوه. دوپیو کرسي په دې معنا چې دغه موټر به ښکته ځي او دغه خوا نه به پورته موټر راځي. کیدای شي لاندې په نورو عکسونو کې زه تاسو ته تشریح کړم، خو دا هغه اولنۍ کمه تشریح وه. نو la strada comprende د ایټالوي متن به ووایو چې خامخا سرنه پرې پاتې شوي نه وي. La strada è un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, degli animali e di veicoli. Può essere a senso unico, quindi c'è un solo senso di marcia, o doppio senso di circolazione. Può essere suddivisa in carreggiata da uno spartitraffico. ما چې مخکې ته وویل چې دا په سودیویزه یعنې تقسیم شوې ده په د منځ باندې سپارتیترافیکو باندې، یعنې منځ کې چې ډېر ځله هغه د سمټو غټ غټ داسې دیوالونه غوندې وي، ډېر ځله د اوسپنیزو یوه هغه وي د پروټیکشن لپاره یوه بې هغه ورته وویلی شو دیوال یې پسې وښیه. نو په داسې سره ویشلې وي. La strada comprende la carreggiata, le corsie, le piste ciclabili, i marciapiedi e le banchine. چې په سړک کې پښتو لغتونه به داسې ورته پیدا کوو، داسې لغت هغه کېږي نه، ترجمه کېږي نه. نو چې د سړک کې کارجاته کرسیه ده هم کرسیه په نوم یادېږي، یو دوه درې، یوه کرسیه دوې درې، یعنې کرسیه پکې راځي، پیسته چیکلابلې پکې راځي. پیسته چیکلابلې کیدلی شي داسې د هغه بانکي نه یې خواته یوه که دا ځای لږ ستر وی پیسته چیکلابلې یا مارچاپیادې پرې راغلی وی. نو یعنې دغه ټول د سړک یوه برخه ده. نو د دې لپاره چې ویډیو ډېره سره اوږده نه شي، درنه نه شي، نو راتلونکې کارجاته به بیا چې سړک په دوو کارجاتو ویشل کېږي هغه به په راتلونکو ویډیوګانو کې په مسلسل توګه انشاءالله تاسو ته نشر او واضح شي. تر بلې ویډیو د الله په امان.